کله چې د اوبه د ورخه تېره شي بیا مونږ لاسونه مروړو. که یو سړی وي چې ما ته پته نه لګي چې زه کوم خواته لږ غواړم، نو د دې خبرې چانس شته دی چې داسې ځای ته به لاړ شي چې بیا به وروستو د راتلو چانس نه وي او څه چل به وشي، افسوس او ارمان به کوي. کم خلک چې اکسرسایز نه کوي یا گیم نه کوي، د خوراک او د خوب خیال نه ساتي. اوس درېمه پونی ده، all is fine, all is well. This is very dangerous. All is not well. Something is well and something sometimes very bad and not. People who say that they do not know what they want definitely and passionately know what they don't want. بعض خلک وایي چې موږ ته پته نه چې موږ څه ویژن جوړ کړو. دا غلطه خبره ده. هر چا ته پته لګي چې زه څه ویژن جوړ کړم. ځکه ته یو کراس کوېسچن وکړه، آیا ته دا غواړې؟ وایي نه زه دا نه غواړم. نو چې دا نه غواړې مطلب دا چې دغه بل غواړې که نه. لکه زه به ته ووایم چې ستا جي لیټ سپوز سخته ګرمۍ کې راغی، سختې ګرمۍ کې راغلی او ګرمي دې شوې ده خولې خولې، یاره جي چیس کې هڅه وایي نس کم، نو ګرمي یې شوې ده اوبه څکې نو هغه څه وایي او جیس کم. سمپل از دیټ. نو چې کوم څیز ته نه غواړې د نه پته لګي چې کوم څیز ته غواړې. که تاسو غواړئ چې جهالت دې نه وي تعلیم راولی، که تاسو غواړئ چې تیاره نه وي رڼا راولی، که تاسو غواړئ چې نفرت دې نه وي محبت راولی، که تاسو غواړئ چې جنگ و جدل دې نه وي امن راولی. سمپل از دیټ. نو ویژن جوړول آسان کار دی چې څه ته نه غواړئ د هغې اپوزیټ جوړ کا، دغه به چې کوم دی نو ستا ویژن جي. تاسو غواړئ چې بیمار شئ؟ نه. نو تاسو غواړئ چې ستاسو هیلث وي. تاسو غواړئ چې ستاسو بچي دې بې تعلیمه وي؟ نه. نو تاسو غواړئ چې ستاسو بچي تعلیم یافته شي؟ دا ستاسو ویژن دی. سمپل از دیټ. نو پیپل who say that they don't know what they want definitely and passionately know what they don't want. دا همغه اگزامپل تاسو ته ما ویلی و، لکه که یو سړي نه تپوس وکړې چې دلته په کراچۍ کې ولاړې چې آیا ته غواړې چې حیدرآباد ته راشي چې نه، غواړې چې لاهور ته لاړ شي چې نه، غواړې چې فیملی بریک ډاون شي چې نه، غواړې ډایلیسس لاړ شي نه، غواړې چې ته سیمې ته لاړ شي نه. څه غواړې؟ دی خو صحت غواړي، په کراچۍ کې سټی غواړي، دی ښه بزنس غواړي، دی داسې نه غواړي. نو اټومیټیکلی موږ ته پته ولګي چې د دې سړي ویژن څه دی او دی څه غواړي. If you don't know where you want to go, chances are you will get somewhere you never wanted to be, and the problem is that you will only know when you get there. کله چې د اوبه د ورخه تېره شي بیا مونږ لاسونه مروړو. که یو سړی وایي چې ما ته پته نه لګي چې زه کوم خواته لږ غواړم، نو د دې خبرې چانس شته دی چې داسې ځای ته به لاړ شي چې بیا به وروستو د راتلو چانس نه وي او څه چل به وشي، افسوس او ارمان به کوي. کم خلک چې اکسرسایز نه کوي یا گیم نه کوي، د خوراک او د خوب خیال نه ساتي، نو چې بیا صحت خراب شي نو بیا افسوس کوي او رواني. زه کله کله سهار کې ټریننګ ته ځم نو په دې لار باندې بعضې بوډاګان یو ځل تاسو خیال ماته دا کاکا اوس منډې وخي کونټۍ سره د منډې وخي. ما یې بچي دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې کیدی شي دا کاکا سره د صحت ډېر خیال وي او منډې وخي اوس واک کوي. ما یې دا هم خبره ده چې ته پخوا ډېرو بچو یا خلکو به ته وایي چې صحت خیال ساته، د وینه یاره مرګ په نیټه دی، خو اوس ته ډاکټر چې بابا ته هارټ اټیک شوی دی او ته به یو 2 کیلومیټره واک کې ښه، نو ما یې اوس سره د کونټۍ روان دی. نو بیا داسې ځای ته ورسي چې بیا بل حل دی، بیا افسوس او ارمان کوي. No, if you don't know where you want to go, chances are that you will get somewhere where you never wanted to be, and the problem is that you will only know when you get over there. ټیک شو جی. دا همغه مثال دی چې تاسو ته مونږ درکړه د هیلث او د فیملی بریک ډاون وغیره وغیره. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.